Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ویب ډیزاینینګ ته او په ویب ډیزاینینګ کې چې زموږ کومه موضوع ده هغه HTML ده. HTML کې به موږ نن په دې موضوع باندې بحث کوو چې څنګه موږ کولی شو د HTML یو ډاکومنټ ته ایمیج راوړو او د ایمیج هغه کوم اټریبیوټس او پراپرټیز دي هغه به پکې یو ځای کوو. نو زه راځم سمپل دې ځای نه نوټپیډ را اوپن کوم، ځکه چې موږ کوم کوډ کوو هغه د نوټپیډ په اساس باندې ترسره کوو. نوټپیډ یو آیډیا ده، تیرو کلاسونو کې هم ما دې حوالې سره ډسکشن کړی و. دلته را سمپل زه چې کله موږ د HTML کوډ شروع کوو نو تر ټولو لومړی چې کوم ټیک دی د HTML هماغه سټارټ کوم، همداسې دا ټیک دی سهګي بیرته زه کلوز کوم. دوهم چې کوم ټیک دی هغه د هیډ برخه ده، د هیډ ټیک دې ځای نه سټارټ او همداسې دې ځای کې د هیډ برخه هم کلوز شوله. بیا ټایټل ده، زه ټایټل ته یو نوم ورکوم سمپل ټایټل ته چې ایمیج انزرشن ان HTML دا به د ټایټل شي. ټایټل سټارټ او ټایټل سمپل هم دې ځای نه څنګه شو کلوز شو. اوس راځم دلته د باډي برخې ته. د هیډ نه وروسته چې کومه برخه ده دا د باډي برخه ده او باډي دا هغه برخه ده چې دې کې بیا موږ مین کنټینټ ځان سره ټایپ کوو. باډي سټارټ او باډي دې ځای کې کلوز شو. اوس چې کله موږ وغواړو دلته ایمیج راوړو، د ایمیج دپاره په خپله دلته یو ټیګ موجود ده او د هغه ټیګ چې کوم نوم ده هغه IMG ده او IMG داسې یو ټیګ ده چې دا مختلف قسمه ایمیج فارمټ څنګه ده سپورټ کوي. سمپل راځم دلته هغه ټیګ نوم لیکم IMG. لیکن کله چې موږ ایمیج راوړو د دې فایل هغه پات به موږ دې ځای کې مشخص کوو او د پات دپاره بیا موږ دې ځای کې سمپل ځان سره لګو SRC. یعنی SRC نه مطلب سورس فایل ده او د سورس فایل ته موږ دغه ځای خپل نوم څنګه ده ټایپ کوو. یوه خبره باید په یاد وساتئ، اوس موږ دلته چې هر یو ایمیج راوچت کو هغه ایمیج به زموږ په دغه ویب سایټ کې سټور کیږي نه، یوازې هغه د ایمیج نوم به زموږ ویب سایټ ته راځي او دلته به کار کوي. خو چې کله موږ او تاسو بیا لوی لوی پراجیکټونه جوړو د هغې دپاره به موږ د پراجیکټ په داخل کې یو فولډر جوړو د ایمیجز په نوم باندې. که چېرته هغه ایمیج موږ د هر یو ځای نه اپلوډ کوو نو لومړی به ایمیج ځي او هغه به په هغه فولډر کې سیو کېږي، ذخیره کېږي به. یعنې که دغه ویب سایټ بیا څومره موده بعد اپلوډ شي نو هغه ایمیج چې کله آنلاین یو نفر اپلوډ کوي لومړی به ایمیج هلته سټور کېږي، بیا به د هغې نه وروستو موږ ته شو کېږي. اوس که چېرته دا ایمیج موږ دلته راوړو او موږ یو فایل د ایمیج په نوم باندې لرو نو یوازې د ایمیج پات به راواخیستل شي، خو که دغه کوډ په بل ویب سایټ کې وکتلی شي ځکه هلته خو به هغه ایمیج به وجود نه وي نو بیا به هلته کار نه کوي. نو دا یوه خبره باید تاسو په یاد وساتئ چې هر کله بیا موږ پراجیکټ جوړوو مختلف ایډوانس د هغې دپاره بیا موږ داسې کوو چې یو فایل جوړوو د ایمیجز په نوم باندې او چې څومره ایمیجز موږ سره موجودې وي هغه ټولې هلته فایل ته اپلوډ کوو او د فایل نه وروستو بیا لینک ورکوو دغه ساحې ته. اوس زه راځم فرض کړه ما سره یو ایمیج پروت ده په دې ډیسکټاپ باندې. زه راځم سمپل دا ډیسکټاپ ځان سره ویزټ کوم چې کوم ایمیج دلته فرض کړه دا ایمیج ما سره په ډیسکټاپ پروت ده. دا زه راځم د دې ایمیج ځینې اول به د دې ایمیج ایکسټنشن ګورئ نو موږ ته معلومیږي چې د دې ایمیج ایکسټنشن PNG ده. یعنی دا څنګه ده PNG فایل ده. دې ځای نه هم تاسو کتلی شئ چې کله تاسو راشئ دلته سمپل رایټ کلیک وکړئ، رایټ کلیک کې بیا موږ ته معلومیږي ګوره دا ښایي دې ساحې ته چې دا PNG فارمټ ده. خو بهرحال
دا کوم زه سمپل ایمیج موږ سره موجود شو دلته چې د څه په نوم باندې ایمیج موږ سره ده د همت په نوم باندې او د دې چې کوم ایکسټنشن ده هغه هم پی ان جي ده. نو زه راځم سمپل په همدغه ځای کې دلته ټایپ کوم HIMMAT.png. اوس راځم سمپل دا کوډ ځان سره کنټرول اس کوم چې کله دا زه سیف کوم ځان سره زه وایم دلته ډیسکټاپ دی لپاره انتخابوم چې کله ډیسکټاپ د انتخاب کوم او دلته راځم یو نیم دی لپاره انتخابوم فرض کړئ دلته نوم ورکوم چې image.html دا .html د ایکسټنشن دا کدا ورنه کو بیا به موږ له ایمیج نشي راوښتولای بلکې HTML به کار نشي کولای. سمپل دې ځنه دا سیو کوم. اوس چې راشم دې ساحې ته وګورئ دلته د IMG په نوم باندې ما سره څه شی جوړ شو یو فایل جوړ شو دې ساحه کې دا ګوره زه دلته رائټ کلیک کوم او دا اوپن کوم اوپن په ګوګل کروم باندې څنګه دا ویزټ کوم چې کله دا اوپن شي بیا به څنګه شي موږ ته یو ایمیج شو شي دې ساحه کې. اوس وګورئ دلته یو ایمیج موږ لخ ښکاره کیږي دا مکمل ایمیج ده پر د سکرین ښکاري خو دا ایمیج ډیر غټ ده ښکاري ډیر لو ایمیج ده. نو دې لپاره چې دا ایمیج لږ ورکوټ کو بیا د دې ځینې اټریبیوټس او پراپرټیانې موجود دي. زه سمپل دې ساحه لازم کوډ لبیرته او د کوډ په دې ساحه کې کوم جنس دا د HTML دا ایمیج ما سٹارټ کړی دا چې ایمیج دلته راشي دلته راځم سټایل لګوم او سټایل کې د دې لپاره سمپل هایټ او ویډ څنګه د انتخابوم دلته راځم سټایل داخل کې دی لسه لیکم هایټ HEIGHT هایټ د دې څومره زه ورلم د دې هایټ 300 پکسل یعنی د دې د جګوالی به د عکس څنګه وي 300 پکسل به اوس ډېر لوی ده. دا سیو کوم چې کله دا سیو کوم او سمپل درازم بیرته د دې کوډ ساحه ته د دې ځای ریفریش کوم انتخاب شو ریفریش کوم مې وی سب ماستیک سوي لازم سمپل ځان سره دلته لګوم هایټ لګوم او هایټ کې ها دلته وګورئ د سټایل چې کومه برخه دی ساحه کې ما د قوس ته بیرته بند کړم د کوم قوس دې کولاو ده دا دې ځای کې بند نه لومړی خبره دا چې دا دې ځای کې بند کړم چې کله دا کلوز شي کنټرول اس او اوس راشم دې ځای دا ریفریش کوم نو ګورئ ایمیج موږ راغی چې 300 پکسل څنګه دا د هایټ هم د سی ویټ هم د دې لپاره انتخابولای شم. اوس راځم سمپل امدا چې کوم ځای کې ما هیډ ولګاو سمپل دې ساحل راځم دلته نه د هیډ وروستو څه انتخابوم وایټ د دې څومره ویزه ورغوایم چې د دې ویټ دی هم 300 پکسل کنټرول اس سیو کوم لمړی دا چې کله سیو شي بیا موږ کولای شو دلته راشو او سمپل دې ځای دا ریفریش کو چې کله ریفریش کو تاسو وګورئ چې د هایټ او ویټ دواړه څنګه شو 300 پکسل شو. د دې یو بل پراپرټیز ده اوس تاسو وګورئ دا ایمیج چې موږ کوم دا چپ طرف ته ده موږ غواړو چې دا ایمیج خي طرف ته راشي نو د دې لپاره چې ایمیج خي طرف ته راشي دلته نه بیا د یو بل پراپرټي موجوده ده هغه ته وایي فلوټ بای ډیفالت چې کوم دا لیفت طرف ته وي نو که چیرته موږ غواړو چې دا خي طرف ته راولو بیا موږ کولی شو دا ډېر په اسانۍ سره خي طرف ته راولو. دلته راځم دې ځای کې لیکم دا سره فلوټ او فلوټ کې ورته لیکم چې رایټ فلوټ کې لیکم سمپل رایټ کنټرول اس اوس چې راشم دې ځای نه دا ریفریش کړم نو ایمیج به وګورئ زموږ خي طرف ته دی خو دا راغی مخکې چپ طرف وو اوس کوم طرف ته راغی خي طرف ته راغی. همداسې بعضې وخت کې د دې ایمیج دا فات صحیح نه وي راغلی نو که چېرته فات غلط راغلی وي ما ته د یو میسج شو کړي یعنی اوس زه راځم ګورئ دا ایمیج څه په نوم باندې همت.png په نوم باندې زه دې ځای نه دغه څه شی دا ټي ختموم دې ځای نه کنټرول اس یعنې د ایمیج نوم فات غلط راغی اوس په ایمیج نه راځي نو زه راشم کنټرول اس کوم دلته او سمپل دې ځای نه دا ریفریش کوم ایمیج نشته ګوره یوازې هغه نښه او نښانه د ایمیج ته خو زه وایم چې نه کله ایمیج نه وي باید ما ته داسې یو میسج وکړي چې ایمیج واز not found نو د دې لپاره یو بل اټریبیوټ ده دی چې هغه نومېږي الټ. زه راځم دې ساحې ته سمپل لګوم الټ او الټ کې لګوم چې ایمیج
was not founded. نو دا به څنګه شي بیا مالا میسج راکړي چې دا ستا ته چې کوم ایمیج سرچ کوي دا فاوند نشو پیدا نشو الټ معنا الټرنیټیو کنټرول اس او اوس دې ځای راځم سمپل دا دلته ریفریش کوم نو ګوره ما ته خوا کې ورسره هغه میسج راغی چې ایمیج واز ناٹ فاونډډ خو که چېرته دا نوم زه صحیح کړم دلته نو بیا به دا مشکل بیرته حل شي یعنې دا د ایمیج چې کوم نوم د هغه زه درست بیرته ولیکم دې ځای کې زه یو ټي اضافه کړم چې کله دې ځای کې زه ټي اضافه کړم کنټرول اس کوم او اوس دې ځای نه دا بیرته ریفریش کوم نو بیا به هغه ایمیج زموږ څنګه شي راشي انف فار ټوډے نیکسٹ کلاس دپاره به فردر مخ په وړاندې باندې